پرون له دې ځایه لسګونه جنازې پورته شوې او ګڼ نور په خپل خوږلن کې تر روغتونونو ورسول شول. دلته پر غم ناستې کورنۍ سره د غم شریکۍ لپاره راټولې شوي دي. له دوی مو اول دا وپوښتل چې څومره کسان په دې پیښه کې وژل شوي او څومره نور ټپیان دي. که دا خبره کوئ دا ستاسو په دې د هسپتالونو کې په دغه کلینیکونو کې چې دا ماشومان چې هغه د ماشومان چې د خپلو د خبرو کولو نه دي، د قرآن حافظان، د قرآن طالبان، د مدارسو د کلي د علاقې مسلمانان چې تاسو په شهادت باندې ورس تاسو په هسپتالونو کې پراته دي، تاسو په خپلو سترګو باندې نه وینئ. دا د کوټې شورا ده او یا چې کوم دی دا د امارت شورا ده یا چې کوم بل حکومت دی. موږ سره کوم حکومت دی خو دغه په خپلو کورونو کې هم نه پرېږدئ، په خپلو مدارسو کې هم نه، خپل جوماتونو کې هم نه پرېږدئ. زما د دې زامنو، زما د زوی د ورونو د تره د زامنو د دې جواب کمرمین ماته ته راکړئ، که رئیس جمهور یې راکړئ، که ډاکټر عبدالله یې راکړئ، کوم یو تن یې راکړئ. دا تیاره د هغه ځای نه راودخېږي، دا ستاسو سره وصل ده یا وصل نه ده. که ستاسو په اختیار باندې دا بمبار کوي که نه، بغیر ستاسو د اختیار نه دا بمبار کوي. چې دا دلته راغله په سربندۍ باندې بمبار وکړو، دا ماشومان ته تلفات ور ورسوه. ټول خلک یې داسې ده وروره چې دې نه دغه مدرسې د سربندي وه او دا مسلمانان یې ټول غوښتلي چې راشي خدمت ته ودرېږئ، چا له اوبه ورکوي وروره، چا ته وروره بوټ سم کوي. تر دې خلاص زما خپله دا دوه ماشومان چې کوم د دې مدرسې نه 8 ماشومان وروره دغسې لاړل وروره هلته خدمت ته ولاړو. ښه وروره دلته خو د پټې شورا خو نه وه، خو دغه دا پلار د خپلو 2 تنکیو بچیانو په ویر ناست دی. باید چې دې قاتلینو مجرمین زموږ انتقام ترې واخیستل شي، دا زموږ ته په لاس راکړي چې د دې بدله واخلي. دوی سخت جرم ده خو معصوم پاک ګناه نه پاک معصومان دوه قرآن حافظانو دوی څه جرم. له خلکو مو دا وپوښتل چې د حکومت په ادعا په دې ځای کې وسلوال طالبان او مهم قمندانان یې هم دلته ورغلي وو چې غونډه سره وکړي. دا زموږ انډیوالانو پرون موږ سره یو ځای ناست وو، دغه تیارې چې راغلې بس دغه موږ ټول یو ځای دلته ناست وو، دیو دلته شهیدان شو، موږ ته لاړلو. خلک او د خلکو استازي په دې تړاو پر سیمه ییزه اداره غوسه دي او نیوکې پرې لري. تنها یک عقده شخصی بوده در مقابل مدارس دین امروز فاجعه خطرناک صورت گرفت. جوابگوی حمله هر آن کسی که مسئولیت نظام را به عهده داره او جوابگوی کی است؟ قماندان فرقه است، رئیس امنیت است، قماندان ولایت است، والی ولایت است. ما دیگه از بیرون قطع کار نداریم. کسی دا پیښه په ځان پسې سخت غبرګونونه هم لري، خو حکومت بیا خپل دلایل وړاندې کوي. پرون 1 بجه دقیقاً دارچي ولسوالۍ په همدې مدرسه کې د دستاربندۍ په مراسمو باندې افغان ځواکونو هوایي برید وکړ چې په پایله کې د دې سیمې د اوسېدونکو په خبره 150 تنه وژل شوي دي او زیاتو کم 200 تنه نور ټپیان دي. افغان حکومت ادعا لري چې په دې برید کې ډېری د کوټې شورا او د تاجکستان اتباع وسلوال طالبان وژلي، خو دلته د شواهدو نه داسې برېښي چې په دې کې 3 کلن او 4 کلن ماشومان هم شته دي.